अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बिअबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। ये बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारू समंडा आबदारी ये कानी जूदी ओ बादी खजानी कुनत परशी जमींदा दुरपेशानी इलाही गुंचई उम्मीद बुक्शाई गुली अजरूज़ई जावीद बिन माई बखंदान अजलबी अनगुम चबागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम मिया जामीर हाकुन शर्मिसारी मुझे सापू दुर्द पेशारन चदाई दुरुशरी बोए। बुजुर्गवारी किराम, अल्लाह पाक फरमाइनी थी सूरत हामीम सजदा की। अल्लाह फरमाई कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। सोचो ये रब जमंगा खुदे थे और वहदानियत खुदे कायल शो खुदे वहदहू ला शरीक लहू दी। सुम्मा इस्तक़ामू और ब्याही पदी इस्तिकामत को इस्तिकामत दा माना चे तौहीद तर मर्ग पूरे प्रेन खुदो लक मंगो तासो
د الله په توحید قائل یو او مسلمان یې تر مرګه پورې نه پرېږدي. بې استقامت وکړو. صوفیای کرامو فرمایلي دي چې الاستقامت خیر من الف کرامت، چې استقامت بشریت باندې د زرو کرامتونو نه بهتر دی. ځکه چې کرامت ته د خدای نه غواړي او استقامت الله د تا نه غواړي. نو چې کوم شی الله د بنده نه غواړي هغه پورته دی د هغې نه چې بندې د خدای نه غواړي. ډېر اولیاء تېر شوي دي، لوی لوی خلک، او په ژوند کې تېنه کرامت صادر شوی نه دی په تمام ژوند کې. دا په ولایت څه اثر نه غورځوي، بلکې هغه د خدای ولی دی او ډېر پورته ولی دی چې بې د کرامت هم دی په دې خپل کار ولاړ دی. فاروق اعظم مبارک فرمایلی دي چې الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ عنه روغان الثعالب. استقامت دا شی دی وروره چې ته په امر د خدای ودرېږي چې دا کار کوه، والنهي چې دا کار مه کوه، په دې کلک ودرېږي. د خدای په امر باندې راتګ کوي، ټول په ځای راوړي حتی الوصل. او خدای چې د خدای رسول د کوم شی نه منع کړي دا د هغې نه منع کېږي، بس دا استقامت دی. ولا تروغ عنه روغان الثعالب. او د هغې نه به نه کږېږي لکه لومبړ چې په لار روان وي، کله یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته، کله د لارې یو طرف ته ځي ښي طرف ته، کله ګس طرف ته شي، کله شاته ګوري کله مخې ته ګوري. دا لومبړ چې دی روبا چې ده نو دا مستقل نه دی. ته مستقل شه، په دین باندې استقامت اختیار کا، په دې استقامت باندې کلک ودرېږه. د فلسفې په کتابونو کې راغلي دي چې شیخ ابو علي ابن سینا امام الفلسفه دی را روانو د سره د فلسفې طالبانو او بل طرف ته شیخ ابو سعید خراز چې دا د شاه عبدالقادر جیلاني ماما هم دی، استاد هم دی، او دوی شخصیت دی خراز ورته کوي چې خراز د خرج نه دی، د بدن موزې ګنډلي چې تر ګنډو په هغې بیا خپل خوراک کو پاک او حلال. خوراک چې دی دا به پاک کوي، حلال خوراک به کوي،
بیا به ته کامیابېږي که خېج. نو شیخ ابو سعید خراز د شیخ ابو علي بن سینا نه تپوس کو چیرې دا مسلمان با په دنیا کې څنګه ژوند تېروي. نو شیخ ابو علي بن سینا ورته وی کل مریض په شان د بیمار. مسلمان به په دنیا کې ژوند تېروي په شان د بیمار. وی جزاک الله لاس ملو کو ویزا. شیخ ابو سعید خراز چې سمند پر لاړو شاګردانو ته وی صاحب لږ ودرېږه. شاګردان په استاد حکي او استاد نه تپوس کوي وتقهرم نه کوي. دا یو سلسله بس روانه ده، نورې ټولې خبرې خرابې شوې. یو د ذکر سلسله ډېره ښکلې روانه ده، یو د علم، نورې ټولې مسلې خرابې ترابې شوې. وی چې تا ته ولې دا تپوس وکړو؟ دی خو تا نه په دې ظاهري علم کې هم کم دی او په باطني علم کې خو دې نامرده دی. ستا د دې پیرانو ظاهري علم ذاتي. تا ته دا تپوس ولې وکړو؟ یاره وی ما د دوو وجنو وکړو. یو تپوس مې ته د دې وجې نه وکړو چې د دې شاګردانو په دې اعتماد پیدا شي چې یاره زمونږ د استاد داسې دی چې عالمان ته تپوس کوي. نو د شاګردانو په اعتماد پیدا شي نو علم به کوي. چې د کوم استاد په علم ستا اعتماد نه وي د هغه نه ته علم نشي یادولی. علم به د هغه چا نه کې، وعظ به د هغه چا نه اوري چې د هغه په علم ستا اعتماد وي. وی خیر ټیک ته بس دا خو ټیک ته. او دویم مې ته د دې وجې نه تپوس وکړو چې دا تپوس تاسو زما نه ولې نه کوئ چې مسلمان به په دې دنیا کې څنګه زندګي تېروي. وی صاحب ټیک ته. وی مونږ خو په دې نه پوهېږو، تاسو دا تپوس زما نه ولې نه کوئ چې مسلمان به څنګه زندګي تېروي. ان الذين قالوا ربنا الله لکه آیات ما ویلې دي چې رب زمونږ الله دی په توحید قایل شو، ثم استقاموا، په هغې تر مرګه پورې ودرېده، په اوامرو یې راتګ وکړو، د نواهیو نه یې ځان وساتو. وی مسلمان چې دی به په شان د بیمار زندګي تېروي. بیمار چې دی نو هغه ته به ډاکټر نسخه ولیکي چې د دې استعمال به کوي او د دې څیزونو نه به پرهیز کوي. مسلمان به اوامر په ځای کوي، د دې استعمال به کوي. کوم شی نه چې خدای منع کړی دا د هغې نه به پرهیز کوي. دقه بیمار دی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت یې وکړو. الله پاک وایي د دې صله وکړئ. خدای په خپله تتنزل عليهم الملائکة، نازلیږي په دوی فرشتې تفسیر کې راغلي دي عند الموت وفي القبر وعند الخروج من القبر.
دا فرشتي به 3 ځایه کې راځي، یو په وخت مرګ کې، دا د مرګ داسې ټیم دی وروره چې ستانه به بچي ګیر چاپېرې خپلوان، دا ته به پته ولګي، خو نه خبرې به کولی شي نه لیکل کولی شي چې زه کامیاب شوم که ناکام شوم. بس دا پته به تا ته په دې مرګ په ټیم کې ولګي، د مرګ په ټیم کې به دا پته ولګي چې ته کامیاب شوې که ناکام شوې. ما چې د چا نه حدیث مبارک ویلی دی په کوټ کې، مولانا عبدالرؤف د ده صرف یو لور و غربای نور مو ترنابي چې وفات کېده، ډېر لوی محدث کبیر د زمانې و، استاد کلو د سره په واټ کې موږ خپلویت دوره کې 80 کسانو، مولانا عبدالحق دا کوړي هغه سره 2 کسانو، لکه د دوره په ټول پاکستان کې ډېره پورته وه، د دیوبند فارغ و، ډېر لوی شخصیت و. لور ته یې ویې بچتې او خوښه کسان نور هم راغلل، وی زه خو خدای کامیاب کړم، تاسو ته دې الله خیر کړي. لکه خوش خبري هغه ته ووروړې شوه. بیا د شپې دفن شو، مازدیګر کې دفن شو. په دغه شپه یو سړي خوب ولیده، خوبونه هم ډېر اوچت شی دی چې ما خوب لیده چې د دې مقبرې نه لړمانان او ماران او وغیره دا تلل. وی ما ورته ویل چې څه کوې؟ وی چې شیخ صاحب مبارک په دې مقبره کې دفن شو، د هغه د وجې نه الله دا ټول مړي وبخل. علماو نه زارېږه، دا علما چې دی 2 نمبر په پیغمبرانو پسې عالمان دي، بس ارسطي وتل دا هغه په برکت باندې وي. مقبره ته که تاسو لیدلي هغه چې دی که نه ټول خلق خو دې وبخل. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې تتنزل علیهم الملائکة عند الموت، په وخت مرګ کې بس وارو که چې څه به ورته وي هغې ته بیا ګورو وړاندې خدای خبره کوي. د خدای خبره ده نو هغه یو زمیندار بل ته وي دا خبره ته کوي، دا څه د قرآن شریف ټکې دی نو د قرآن شریف ټکې ډېر پورته دي. هغه میان هم په دې پوهېږي چې د قرآن شریف ټکې ډېر پورته دی. یو لوی نعمت ته خدای را لېږلی دی قرآن عظیم. نو دا د قرآن شریف ټکې دی هغه وروستو را روان دي چې څه ورته وایي د مرګ په ټیم کې. حسن بصري خپل تفسیر کې لیکلي دي. حسن بصري زما یو ملګری دی د پنجاب کرنل صاحب مولانا عبدالرؤف صاحب، زما د استاد نوم یې دی. هغه مالا تفسیر حسن بصري راوړو، دا د هغه تفسیر دی. او بل چې قبر کې کیدي بیا به ورته فرشتې راشي قبر ته. وعند الخروج من القبر، او بیا چې دا حسن بصري تفسیر دی چې د قبر نه روزي نو بیا به فرشتې ورته وایي ورسره به ملګري شي
سبوته وی په دې دریو ټیمو کې یا الله مونږ عاجزانان ګناهګاران د دې آیاتو مصداق وګرځئ مو خو ډېر زیات کمزوري یو یا الله بس ته خپل د رحم نه کار والا د خپل رحم نه کار والا ګنې مونږ اعمالو ته وګوره دا پرشتي به ورته وایي په دې دریو ټیمو کې د مرګ په ټیم کې په قبر کې د قبر نه چې روزي الله تخاف یو ټکی دا دی د آینده ژوند نه مه یریږه آینده ژوند د ښځې آینده ژوند نه مه یریږه خوف چې دی دا پاینده ولا تحزنوا دنیا کې چې څه پاتې شو بال بچ موټر ځمکه ښځه بچي چې پاتې شو ولا تحزنوا په هغې غم مه کوه د هغې کفیل زه یم الله وایي د هغې ذمېوار زه یم ته په ارام شه دریم ټکی په دې درو وختو کې چې ورته وایي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اے مسلمانا د جنت خوش خبری وورا على جنت مبارک شاه وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون د کم جنت چې تاسو سره وعده کې دا د هغې خوش خبری وورا لوی خلق شته دي په دې دنیا کې اوس هم که خیر فرشتې ورته وایي نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة موږ ستاسو ملګري یو او رفقاو دوستانو په ژوند د دنیا کې هم په دې ژوند د دنیا کې موږ تا سره امداد کوو چې دا کار کوه دا مه کوه د شیطان نم ساتلې د نفس نم ساتلې وفي الآخرة او موږ د ملګریو په آخرت کې چې په جنت دروازه م داخل کړي نه پرېږدو دي نه اوس الله وایي چې جنت ته فرشتې ورته وایي راغی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم په دې جنت کې ستاسو مسلمانانو دپاره هغه څه دي چې ستا ورته د زړه اشتها کېږي په زړه کې دې راتېرېږي حدیث مبارک کې راغلی دي حدیث مبارک کې راغلی دي چې یو سړی به داسې جنت کې به په لویه متکه ډډه اچولي په دې کې یو مرغۍ به تېره شي د ده به ورته زړه وشي هغه به فورا راشي هغه به روته شي او روته غوښه به ترې راشي په زړه کې رالل بس په مخ وشو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون او په دې جنت کې ستاسو دپاره د هغه څه دي چې ته یې غواړې ما داسې سوال د خدای نه کړی و په دې کې د جنت حوره مې ولیدله یقین په خدای وکړه الله په سر ولاړ دی ګلابي ټوپۍ لوپټۍ په سر وه جینۍ به دقسې ولاړه وه
ما چې هغې ته وکتل که نه د هغې په ننګي کې ما ته مخ ښکاره شو. حدیث کې هم دقسې دي. نو یروره د دقې دپاره کار په کار دی. دنیا خو بس ختمېدونکې ده. د هغې دپاره دا د کار په کار دی چې دغه حور او غلمان د جنت هغې دپاره لږ کار وکړه. او الله فرمایي نزلا من غفور رحیم. الله وی دا زما مېلمستیا ده چې د خدای مېلمستیا وي نو څنګه به مېلمستیا وي. داسې کار به وکړي چې ملا به وتړي. الله په موږ او تاسو مهربانه دی. ما صرف تفسیر قدر ته د آیات وکړو، هلته ټیم برابر شو. انشاءالله که ژوند به ښه وکړه نو بیا دې کې څه خبرې اترې لا پاتې دي، هغه به بیا که ښایي په بلې جمعو کوو انشاءالله.